یعنې کوم جنګ چې طالبان په افغانستان کې هغه جایز ده؟ هغه د طالبانو له خوا نه جایز ده، په دغه لحاظ سره چې دفاعي ده د طالبانو له خوا. د تاسو لپاره هم هغه جایز ده؟ موږ له خوا هم جایز ده. که تاسو وایئ چې په افغانستان کې چې طالبان کوم جنګ کوي هغه په حق ده، په پاکستان کې چې دا طالبان کوم جنګ کوي یا کوم سرخوږی جوړوي دوی په حق دي که نه حق دي؟ په پاکستان کې تمام مذهبي جماعتونه او علماء کرام په دې متفق دي چې په پاکستان کې مسلح جنگ نه غواړو. لہذا په پاکستان کې چې هر څوک مسلح جنگ کوي موږ نه تاییدوو، لیکن دا ده چې د مسلې حل په مذاکراتو کې غواړو، د طاقت په استعمال کې نه. لیکن دوی هم طالبان هم مذهبي خلک دي، داسې نه دي چې سیکولر دي، دوی هم په مذهب او په دین باور لرونکي خلک دي، د دین طالب دي په حقیقت کې. نو دوی چې څه شی کوي خو دوی به هم فکر پرې کړی وي. نو دوی به پرې کړی وي، خو دا نه وایي چې دوی به پرې کړی وي. نو فکر کوئ چې د دوی دا کار جایز ده که ناجایز ده؟ خو ما درته وویل چې موږ نه تاییدوو. تاسې نه تاییدوئ؟ په افغانستان کې تاییدوئ، په پاکستان کې نه؟ موږ پاکستان کې خپل چې کوم او تمام مذهبي جماعتونه، تمام علماء کرام، تمام مدارس او تنظیمونه په افغانستان کې ټول مذهبي ګوندونه، ټول علما، ټول د مدارسو علما هغه دغه جنګ نه تاییدوي. یعنی که دغه دلیل وي خو هلته هم دغه خبره ده. نه، افغانستان کې خو باقاعده د هغوی حکومت تسلیم شوی دی، د هغو حکومت چې کوم هغه ملت هم منلی ده، د هغو حکومت پاکستان هم منلی ده، د هغو حکومت سعودي هم منلی ده، د هغو حکومت امارات هم منلی ده. بین الاقوامي تړون باندې رسمي او غیر رسمي په دواړو حیثیتونو باندې په امریکا کې د هغو نمایندان ناست وو، په یورپ کې د هغو نمایندګان ناست وو، دنیا ټولو تسلیم کړ چې دا د افغانستان حکمرانان دي. نو چې جایز حکومت وي او ته هغه ته جایز ووایې او بیا له هغې نه بعد کوم ورته وایي چې اوس ته نه یې، نو بیا خو هغوی ته د دفاع خرڅه که نه شي. امریکا خو نه ومنله که د طالبانو منظور خو یوازې سعودي او پاکستان او اماراتو منلي وو. دا موضوع نه ده جي، ما منلي وو که نه، بس خلاصه خبره ده. ما په تا څه کار ده چې تا منلي دي که نه دي منلي، پاکستان منلي دي که نه دي منلي، بس خلاص خبره.